ترادفونو کې ځینې داسې دي چې کله یې موږ تاسې ولیکو دا حدونه یو له بل سره یو ارتباط لري. ځینې داسې دي چې دا حدونه یو له بل سره هیڅ ارتباط نه لري. متوجه شولئ؟ فرض وکړئ زه تاسو ته یو اړیکه ولیکم یا موږ تاسو د دې وروسته دې رقم ته څه وایو 5n منفي 2. موږ تاسو ویل دې ته به وایي n اوم حد یا عمومي حد. دا ما تاسو ته ولیکئ. دا په حقیقت کې د اف ایکس مساوي 5x منفي 2 تابع څخه ترلاسه شوی دی. بیا موږ تاسو دا مسله چې په ترادف کې وایو دا د ترادف الفاظ هم کاروو، حتی هغه توري مو ورته تغیر کړي چې خلک یې وویني په پوه شي چې دا مطلب څه دی، ترادف دی. ځکه تابع په خپله په کوم شکل چې ده کاملا په همدغه شکل ترادف نه بلل کیږي، شرایط لري. باید د تعریف ساحه یې څه وي؟ طبیعي عادات. اوس نو د دې پر ځای چې دا جمله هر ځای کې ورسره لیکي چې دا تابع ده، خو ځکه یوازې طبیعي عادات چې ترادف وبلل شي بیخي مو داسې جوړ کړی چې خلکو ته اشنا ښکاره شي. اوس دا سو یو د ترادف ان اوم حد. په دې کې زه قیمت ګذاري کوم، ان ته یو قیمت ورکوم، دا څو راځي 3. ګوري کله چې مې یو قیمت ورکړي هغه په اول کې مو لیکئ. 2 قیمت ورکوم 2 15 منفي 2 8 3 15 منفي 2 14 4 قیمت ورکوم 20 منفي 2 18 3 ټکي ورکو، یعنی مطلب دا ادامه لري. دې ته موږ تاسو ویل عمومي حد یا ان اوم حد، او دا د دغه ترادف پرانیستل شوې بڼه ده. دا سو یو ترادف له یو تابع څخه مو لاسته راوړی دی. متوجه شولئ؟ اوس په دغه ترادف کې دا حدونه په خپل منځ کې یو ارتباط لري. ځینې دا رقم دي چې تاسو د هغه اړیکې څه پیدا کړله، دا حدونه یو له بل سره هیڅ کم داستان نه جوړي، یو له بل سره کم رابطه نه لري، یو له بل سره کم د دوی ترمنځ کومه بله خبره نه جوړیږي. متوجه شولئ؟ لاسته خو راغلي دي د یوې اړیکې څخه، لاسته راغلي د یو تابع څخه، مګم په خپل منځو کې دا د دوی مقدارونه یو له بل سره کومه اړیکه نه لري، کوم قصه د دوی ترمنځ شته نه. دواړه حالات ترادف دي، که ترمنځ یې کومه قصه موجوده وي که نه موجوده، ترادف بلل کیږي. دغه چې اوس ما تاسو ته جوړ کړئ د دې د حدونو ترمنځ یو ارتباط شته، د دوی ترمنځ کومه خبره موجوده ده، یوه رابطه په دوی کې موجوده ده. هغه څه ده؟ مثال په دغه کې په ټولو کې یوه خبره نه وي، په هر یو کې به یو قصه وي. مثال په دغه کې څه خبره ده؟ د هر حد څخه چې مخکینی منفي کې دې ته موږ تاسو وایي د تفریق حاصل یا توپیر. دا توپیر ثابت پاتې کیږي. تاسو د 8 د 3 توپیر راته ووایاست 5. اوس د 14 د 8 ووایاست بیا 5، د 18 14 ووایاست بیا 5. ځینې ترادفونه داسې چې د حدونو ترمنځ یو خبره موجوده وي، بیا دغه رقم ترادفونو ته موږ تاسو ویل چې تصاعد به ووایو. صحیح ده؟ په انګلیسي کې عمومي لفظ چې ورته کاریږي څه ورته وایي؟ سیکونس. دا سو ترادف چې دا ټول په بر کې نیسي. اوس نو هغه چې حدونه په خپلو کې یو ارتباط سره ولري هغوی ورته وایي پروګرشن، موږ به ورته وایو تصاعد. نو دا یو لږ کوچنی توپیر، اکثرا خلک یو د بل په ځای سره کاروي، توپیر نه دي ورته قایل، یعنی دا وایي فرق نه سره لري. خو که تاسې په فرق یو اندازه پوه شئ ښه خبره ده. او که هېڅ تصاعد نه ورته ترادف خو دی، اما تصاعد یې کم یوه ته بیا وایو هغه ترادفونو ته چې د هغه د حدونو ترمنځ یوه رابطه وي، لکه په دې کې رابطه څه وه؟ توپیر یې ثابت پاته دی. یا مثال ګوري یو بل زه تاسو ته ولیکم 3 6 12 24 دا هم یو ترادف دی. په دې کې بیا وګورئ هر حد پر مخکیني وویشئ نسبت ثابت پاتې شو، دلته توپیر ثابت، دا وویشئ 2 دا وویشئ، دا هم په ترادفونو کې تصاعد بلل کیږي، پروګرشن ورته ویل کیږي. یا مثال دې ته وګورئ 1 4 9 14 25 د دې ان اوم حد هم ستاسو ذهن ته اسانۍ باندې راځي. د دې ان اوم حد څه دی؟ ان مساوي په ان مربع. متوجه شولئ؟ د دې په حدونو کې هم یو ارتباط شته. د دې کې بیا د توپیرونو توپیر ثابت دی، د توپیرونو توپیر ثابت دی. د دې توپیر 3، د دې توپیر 5، د دې توپیر و د دې دواړو توپیر یعنی اصل تفریق 9. اوس دا توپیرونه سوه. اوس د توپیرونو توپیر وګورئ 5 منفي 3 2، و منفي 5 2، 9 منفي و 2. دې کې بیا بله خبره وه، یعنې شرط نه دی چې حتما به توپیر ثابت وي، نسبت ثابت وي، مقصد یو قصه پکې کې موجوده وي. دغه رقم ترادفونو ته بیا موږ تاسو څه ووایو؟ تصاعدونه. دې ته وایي تصاعد. کم د تصاعد په لفظ پوه شولئ؟ ښه.
اوس نو موږ تاسې د ترادف عمومي تعریف هم زده کوي او په هغه کې مو مثالونه هم کار کړه، عمومي مفکوره مو یې ترلاسه کړه. زه نو اوس په دې ترادفونو کې یو تعداد تصاعدونه تاسو ته تشریح کوم، یعنی هغه ترادفونه چې د هغوی په حدونو منځ کې یو ارتباط شته، یوه رابطه شته چې موږ تاسې تصاعدونه هم ډېر لرو، متوجه سولې. خو موږ تاسې خپل په درس کې 3 دانې وایو، یوه ته وایو حسابي، یوه ته وایو هندسي، یوه ته وایو هارمونیک. د هارمونیک لفظ که تاسې په ریاضي کې واورېدئ مطلب یې معکوس یا نسبت دغه اخیستنه ځینې وکوي. دا هارمونیک لفظ چې مار ځای کې واورېدئ د ریاضي په کتابونو کې مطلب یې څه وي؟ معکوس یا څه؟ نسبت. مثال زه تاسو ته هم هارمونیکه تابع، هغه یو نسبت دی. زه تاسو ته هم هارمونیک ترادف، دا په حقیقت کې د یو احدونه نسبتونه دي، یا د یو بل ترادف به معکوس وي. نو معکوس یا نسبت مفهوم ځینې ترلاسه کوي.